بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ټول عزتمند ورونو خویندې ته. خدای دې وکړي چې ټول راته جوړ او روغ اوسئ. نن زه غواړم تاسو سره یو څو مهمه خبره ده تاسو سره شریکه کړم او د هغه په باره کې خبرې وکړم. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زه خیریه بنسټ لرم او دغه خیریه بنسټ د لارې مونږ غریبان، کونډې، یتیمان سره مونږ مرسته کوو او زه دا تاسو ټول ورونه خویندې نه دا غواړم چې زموږ خیریه بنسټ سره مرسته وکړي، دغه یتیمان سره، دغه کونډې سره، دغه بېوزله خلک چې دلته زموږ افغانستان کې اوسېږي دوی سره مرسته وکړي. او زه تاسو ټولو ته دا وایم، زه دا کار د زړه نه کوم، د زړه نه غواړم دغه خپل ولس ته، خپل وطن ته خدمت وکړم، د هغوی غږ تاسو ته ورسوم. دا د زړه نه زه دا کار کوم او خپل د احساسات نه زه دا کار کوم. او په دې هیله چې هغه ورونه چې مونږ ته مزاحمت کوي، هغه ورونه چې مونږ ته ټول ته نه وایم، هغه خپل ځان پیژني، هغوی مونږ ته مزاحمت کوي، همیشه مونږ ته مسیجونه رالیږي بې ځایه، یا مونږ ته وعدې کوي، مونږ سره وعده کوي چې زه غواړم تاسو سره مرسته کوم نن، سبا یا بل ورځ. همداسې بې ځایه مسیجونه مونږ ته رالیږي، بې ځایه زنګونه مونږ ته وهي، هم خپل وخت ضایع کوي، هم زموږ وخت. تاسو چې مرسته نه کوئ یا مثلا وس توان نه لرئ، ستاسو اقتصاد ښه نه ده، هیڅ خبره نه ده ورونه، چې مرسته نه کوئ، مزاحمت هم مه کوئ، صرف زموږ ویډیو شیر کړئ، هماغه هم هر څه ده. ویډیو شیر کړئ تر څو هغه بل ورونه چې یعنې اقتصاد ښه ده هغوی وګوري، بیا موږ سره مرسته وکړي. تاسو خو مرسته نه کوئ او بې ځایه مسیج وکړه، زنګ وهه، نن مونږ غواړو مرسته وکړو، سبا غواړو چې مرسته وکړو، تاسو چیرته یې، دفتر مو چیرته ده، کور دې چیرته ده. خو همداسې هسې بې ځایه سوالونه، واده کړی نه دی کړی، ماشومان دې شته. خو زه هر وخت لایف کې راځم، تاسو ته وایم، په کمنټ کې تاسو سوالونه کوي، زه تاسو سوالونو ته ځواب ورکوم. نو څه فایده د دغه کارونه نه، هیڅ فایده نه لري. نو راشئ چې مونږ ټول لاس په لاس، اوږه په اوږه د خیر کار مخته ویسو، تر څو د دغه بېوزلو کورنۍ، د دغه یتیمان، د دغه کونډې، د دغه غریبانان چې دلته اوسېږي، د دغه لاسنیوي وکړو، د دوی پوښتنه وکړو، دوی سره مرسته وکړو، دوی سره کومک، همکاري، همدردي وکړو. نو راشئ ټول ته وایم چې د دغه خیر کار کې تاسو برخه واخلئ، نه چې موږ ته مزاحمت وکړئ. هر څومره چې زنګ وهئ یا مسیج وکړئ، زه ستاسو نمبر بلاک کوم. خو هغه نه ښه ده چې داسې کار مه کوئ. راشئ چې یو ښه خبره موږ ته وکړئ، یو ښه کمنټ موږ ته راولېږئ، یو ښه مسیج موږ ته راولېږئ. خیر دی چې یعنې تاسو مالي توان نه لرئ، مالي اقتصادي یعنې ستاسو ښه نه ده، حداقل یو ښه خبره خو کولی شي. داسې خو مه کوئ چې مونږ غواړو مرسته وکړو په دروغ، دا ښه کار نه ده. دا هم دلته یعنې مونږ ته ښه نه ده او هم ستاسو آخرت ته ښه نه ده. په خدای باور وکړئ چې زه د نږدې نه ځم، دغه کورونه ګورم، دغه یتیمان ګورم، دغه کونډې ګورم، زړه مې دردېږي. هېڅ یعنې تاسو ته څه وایم، یعنې بد حالت کې قرار لري چې بیخي نه د یو ژوند کول ځای شته، نه یو سرپرست لري، نه د ګټې وټې څوک لري، او همدغه سترګې په لاره دی چې څوک راځي زموږ پوښتنه کوي او څوک راځي موږ سره کومک، همکاري یا مرسته کوي. نو هغه له خاطره زه د دغه کار لپاره وتلی یم چې تر څو خپل دغه وطن، دغه هیواد، دغه خلکو ته خدمت وکړم. او هغه ورونه نه زه هیله لرم چې مونږ ته زنګ وایي یا مسیج کوي چې زه غواړم تاسو سره شخصي مرسته وکړم. شخصي مرسته مه کوئ ورونه، زه خو هر وخت تاسو ته وایم
زما ژوند الحمدلله ښه ده. دومره یعنې لرو چې شپه ورځ مې تېر شي، وخورو او یعنې ژوند مې ښه ده. هېڅ څه ته موږ ضرورت نه لرو، الله راکړې ده. خو تاسو ما ته شخصي مه لېږئ، هغه خلکو ته راولېږئ چې هغه غریبه کورنۍ چې دلته اوسېږي، هغه یتیمان چې دلته اوسېږي هغوی ته راولېږئ. شخصي یعنې هېڅ په درد نه خوري. زما ژوند ښه دی، اقتصادي وضعیت مې ښه ده، ژوند مې مخ ته ځي او زه دې لپاره نه یم وتلی چې تاسو ما ته شخصي پیسې راولېږئ یا ما ته مسیج وکړئ یا ما ته ووایئ چې خپل شخصي نمبر راکړه. زما یوه نمبر ده، همدغه افغان بسیم نمبر. یا ځینې ورونه زنګ وهي چې ما سره خبره وکړه. خبره خو همدغه ده چې زه تاسو سره هر وخت کوم، تاسو ټولو ورونو خویندو سره، ټولو لیدونکو سره زه خبرې کوم، په لایف کې م راځم، په ټلیفون کې م خبرې کوم، مسیجونه رالیږي ځواب ورکوم. خو دا نه پوهېږم چې دا څه رقم خبرې ده. ما سره خبره وکړه، ما سره ګپ شپ ولګوه، داسې خبرې څوک نه کوي او دا خبره ښه نه ده. نو زه تاسو ټولو نه دا هیله لرم چې د دغه کارونه لاسنیوی وکړي او راشي چې خپل دغه ولس ته خدمت وکړو. دغه یتیمان چې دلته اوسېږي دوی سره دوی پوښتنه وکړو، ځکه چې د دوی یعنې پوښتنه پر مونږ او تاسو ټولو افغانان باندې د دوی حق ده چې د دوی پوښتنه وکړو او د دوی د زړه نه خبر شو چې دوی څه وایي، څه غوښتنه لري، څه خواهشات لري او مونږ نه دوی څه غواړي. د دوی هیله مونږ پوره کړو. یو مونږ څو ورونه ما سره په تماس کې ده، هغوی وایي چې مونږ غواړي چې مدرسه یا هغوی جومات یا مدرسې ته کویه جوړه کړو. ولې نه؟ زه ستاسو په خدمت کې یم. تاسو هر رقم چې وایي ولې نه مونږ جومات سره یعنې غواړو چې کومک وکړو ستاسو په مرسته. مدرسه سره غواړو، تاسو قرآن شریف رالیږئ، جای نمازونه رالیږئ، فرش، هر څه چې هغه ورونه اوس اوري دا خبرې او پوهېږي که زه چاته وایم. ولې نه؟ تاسو چې هر وخت مونږ ته راولېږئ، زه ستاسو هغه امانت هغه جومات ته وړم، مدرسه ته وړم، یا کویه غواړي کویه هغوی ته وباسم، هېڅ مشکل نشته. د کویې کار، د مدرسې کار، د جومات کار دا خو صدقې جاریه ده. دې کې خو ډېر ثواب تاسو ته هم رسېږي او مونږ ته هم رسېږي. دا د کویې کار داسې ده چې تر څو چې یعنې مونږ ژوندی یو هم مونږ ته دعاګانې رسېږي د هغه خلک، او تر څو چې هغه خلک د دغه کویې نه اوبه وړي مونږ ته ثواب رسېږي. تاسو هر څوک چې غواړي هغه ورونه چې غواړي مدرسه سره یعنې مرسته وکړي یا جومات سره یا کویه هغوی ته وباسي، تاسو کولی شئ چې مونږ ته خپله مرسته راولېږي او دا کار مونږ هم کوو. ځکه ما په دې موضوع باندې خبره وکړه ځکه چې ځینې ورونه ما سره خبرې کړې، په واتساپ کې زنګ وهلی وه، هغوی وایي چې تاسو دا کار کوي یا نه کوي. ولې نه؟ دا کار هم کوي. مونږ یتیمان سره هم کوم مرسته کوو، کونډې سره، غریبه کورنۍ، یعنې کوشش کوو چې هر څومره چې زمونږ په دغه هیواد کې ستونزه ده مونږ تر خپله حد توان پورې د هغوی ستونزه به حلوو او هغوی ته به رسېږو انشاءالله. او یو بله خبره چې زما یوټیوب چینل ده، زما خپل په نوم زرلش بارکزی. تاسو په یوټیوب کې لاړ شئ، په انګلیسي باندې سرچ کې زرلش بارکزی. زما ټول ویډیوګان په یوټیوب کې ده، ځکه چې هر یو ویډیو چې زه اپلوډ کوم اول په یوټیوب، هغه نه وروسته په فیسبوک. نو تاسو کولی شئ د یوټیوب د لارې تعقیب کې ټول ویډیوګان وګورئ. او یو بله خبره چې دا ویډیو شیر کړئ هغه خپلو دوستان سره چې هغوی هم دغه ویډیوګان وګوري او هر یو کوم کورنۍ سره چې غواړي کومک همکاري وکړي. زه ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله یم چې تاسو ټول ورونو خویندې انشاءالله به مونږ سره حتما به مرسته کوي په هر یو کومه لاره چې وي. یعنې جومات لپاره غواړئ، مدرسه لپاره، کویې لپاره، غریبو کورنۍ لپاره، هر یو کوم سره چې تاسو غواړئ مرسته وکړي زه ستاسو په خدمت کې یم. حال یک دفعه به دری به شما میگم
من میخواستم که درباره 3 موضوع گپ بزنم. موضوع اول ما که همین برادرایی که با ما مزاحمت میکنن، با ما زنگ میزنن، زنگای بیجا، مسیجای بیجا، از اونا ما خواهش میکنم که لطفاً این کار نکنین. بانین که ما این کار خود به خوبی پیش بریم، به صدق دل پیش برم، با بسیار ایمانداری پیش برم و ما میخواهیم که به این مردم، به این ملت غمدیده و رنجیده خود خدمت کنم و شما لطفاً بر ما مزاحمت نکنین و زنگ بیجا، مسیج بیجا که همیشه زنگ میزنین که ما میخوایم کمک کنیم، ما میخوایم دفترتان در کجا، شما در کجا کار میکنین، آیا ازدواج کردین نکردین، این گپای بیجای است. کسی که بخواد امرای ما کمک همکاری کنه راستن با ما زنگ میزنه، فقط میگه که یا نمبر اکانت یا در کجا به نامی که حواله کنم، فقط اینم. سر از ما تلفنتان جواب میدم، میگم باش که شما خفه نشین که چطور تلفن ما را جواب نمیدی یا مسیج همین کسایی که این همه قسم کار میکنه خودشان خودم میشناسه. در مجموع همیشه نمیگم، او کسایی که با ما مزاحمت میکنن خودشان خودم میشناسن که کی هستن. یا ما شما خواهش میکنیم که لطفا با ما مزاحمت نکنین، بیاین که در این کار خیر شما همسن بگیرین، دست به دست، شانه به شانه تا این کار خیر پیش بریم، همراه هموطنای غریب خود کمک کنیم، دست اونا را بگیریم و از این مزاحمتتان، از این گپای بیجایتان هیچ چیز به دستتان نمی، فقط راستن من نمبرتان بلاک میکنم. پس بیاین که این کار من نکنم، نمبرتان بلاک نکنم، همراه ما به خوبی گپ بزنین یا گپ خوب بزنین. اگر کمک همکاری یعنی نمیتونین، حداقل همه میتونین که ویدیوهای ما رو شیر کنین از طریق فیسبوکتان که دیگه دوستا و رفیقایتان ببینه. هر کسی که وستوانش داره، سرمایه داره، تجار است، همراه ما کمک کنند. اگر کمک مالی کردن نمیتونین، حداقل کمک خود میتونین که ویدیوهای ما رو از ثواب، از خیر ثواب شیر کنین. پس با امید ازی که همتان گپ مرا درک کنین و بر ما دیگه مزاحمت نکنین. و دوم موضوع درباره یوتیوب چینلم بود که من چینل یوتیوب دارم به نام خودم از زلدش بارگزای. شما سرچ کنین به انگلیسی، همه ویدیوهای من شما در صفحه تلفنتان میبینین و ویدیوهای ما رو تعقیب کنین، سابسکرایب کنین، از خاطر که همه ویدیوهایی که اول اپلود میشه ما در یوتیوب رو نشر میکنیم، بعدا در فیسبوک. پس شما خواهش میکنیم که از طریق یوتیوب تعقیب کنین و همیشه سابسکرایب کنین. تشکری میکنیم از همتان که تا به حال ما را کمک همکاری کردین و با امید همکاری های بیشتر دانستم. و یک موضوع دیگه که بعضی برادرها به من زنگ میزنن که میگن ما میخوایم که یعنی اگر در کدام جای مسجد باشه یا مدرسه باشه و یا هر کسی چا به خاطر او میزنین بور میزنین، ما میخوایم که دوستان بگیریم. چرا نه برادرای عزیز محمد خدمتتان هستم. میگم ما میخوایم که خصوصا برادرای ما که در عربستان سعودی زندگی میکنن، ما میخوایم که یعنی قرآن شریف عدیه کنیم، به شما روان کنیم، سپاره روان کنیم که طفلکایی که در مدرسه درس میخوانند میگه سپاره استفاده کنن یا جای نماز یا فرش یا هر چی که. چرا نه، حتما ما این کار میکنیم، شما به ما روان کنین. اینجا مسجد است، مدرسه است، به همیشان ما تقسیم میکنیم، میرسانیم و اگر میخواین که بور بزنین یا چاپ بزنین هم این کار میکنیم. و خب صدقه جاریه خودتان میفهمین که هر کسی که از او میبره استفاده میکنه، تا که از او میبره دعایش پشت ما شما خواهد بود. و ما از شما خواهش میکنیم که هری گپای بیهوده، گپای بیمانه، از این مسیجای بیجا همیشه باید دست برداریم و بیاییم تا به این وطن خود، به این هموطنای مظلوم بیچاره و غمدیده و رنجیده خود یک کار خیر کنیم و خبر اونها را بگیریم، همراهشان کمک همکاری کنیم و درد دلشان باید از همی درد که سر اونها تیر میشه باید از خود ما با خبر بسازیم. دیگه ما تشکری میکنیم از همتان و او برادرایی که تا همدم ما را همیشه کمک همکاری میکنن و همیشه ما را سپورت میکنن، از اونا هم تشکری میکنم. از همشان چی در داخل هستن چی در خارج کشور زندگی میکنن، همشان جور آرام باشن و با امیدی هستم که همیش امرای ما کمک کنه. زه تاسو ټول ورونو خويندې نه زه مننه کوم. په آخر کې تاسو ټول ورونو ته وایم، خویندو ته چې په خبرې کې ما نه څه غلطي شوې وي، زه بخښنه غواړم. تاسو ټول پوهېږئ چې زه
پښتو کې لږ مشکل لرم او هغه خبره مې وکړه چې موږ ته ډېر ورونه مزاحمت کوي. خدای د هغوی ټول ته هدایت نیکي ورکړي یو او ما نه بس هېڅوک خفه نه شي ځکه چې زه لږ په پښتو کې مشکل لرم. بښنه غواړم او زه ستاسو د ټول د خپې خاورې یم. ستاسو د ټول د خپې خاورې یم. زه داسې نه وایم یعنې هغه ورونه چې ځینې ورونه دي چې موږ ته مزاحمت کوي نو هغه ته مې یو دوه درې خبرې مې وکړو په دې هیله چې ټول راته خوشحاله اوسئ، آرام اوسئ، هر چیرته چې خوشحاله آرامه سوکاله اوسئ. ښه شپه درته غواړم. خدای پامان.